د افغانستان د اسلامي امارت او پاکستان ترمنځ سخت جنجال او ناندري. مجاهد وای د افغانستان د اسلامي امارت اړیکې به له پاکستان سره نوري هم خرابې سي. د پاکستاني حکومت مشران احمقان دي. پاکستاني حکومت یې هم په وړاندې سخت خبرګون ښودلی. دا چې مجاهد ولې او څنګه دا څرګندونې کړي. په خبرګون کې پاکستاني چارواکو څه ویلي بشپړ حال را سره هم دغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د افغانستان د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد له بی بی سی سره په مرکه کې د پاکستان د لنډمهالي لومړي وزیر انور الحق کاکړ وروستیو څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې له پاکستان سره به د اسلامي امارت اړیکې هغه مهال ښې سي چې په پاکستان کې یو هوښیار مشرتابه رامنځته سي. تر دې وړاندې د پاکستان لنډمهالي لومړي وزیر انور الحق کاکړ ویلي و چې له افغانستان سره به ستونزې هغه مهال پای ومومي چې په کابل کې یو مشروع حکومت رامنځته سي. انور الحق کاکړ د تېرې پنجشنبې په ورځ د نومبر په 14مه په اسلام آباد کې د ډیالوګ په نوم غونډې ته د وینا پر مهال د دې څرګندونو سربیره له پاکستان څخه د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې دفاع هم وکړه. کاکړ زیاتوي پاکستان د غیر دولتي عوامو له ګواښ سره مخامخ دی. موږ په دې پوهیږو او دې ستونزې ته د یو مناسب ځواب لپاره تیاری نیسو. موږ په ټول پاکستان او په تیره بیا په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د مذهبي او قومي سخت دریځۍ په اړه یوه حل لار لټوو. همدارنګه د پاکستاني حکومت د تورونو پر دوام د پاکستان ولسمشر وایي افغان کډوالو پاکستان کې د کلاشینکوف کلتور عام کړ. د پاکستان ولسمشر عارف علوي له دغه هیواده د افغان کډوالو د شړلو له شدت سره هم مهاله دوی تورن کړي چې پاکستان کې د کلاشینکوف کارولو کلتور عام کړی. نوموړي په یوه تازه مرکه کې د پاکستان پر اقتصاد هم د افغان کډوالو د ناوړه اغیزو ادعا کړې ده. په افغانستان کې د اسلامي امارت واکمن نظام د نوموړي څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی. خو تر دې مخکې د اسلامي امارت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند ویلي و چې افغان کډوالو په پاکستان کې د 14 لسیزې ژوند پر مهال دغه هیواد ته زیات خدمت کړی او پانګونې پرې کړي دي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.